سلامونه دوستانو د پی جی تکنیک چینل ته بیا ښه راغلاستئ. الله دې وکړي چې روغ جوړ وي. دوستانو دا هماغه G7 کامره چې تاسو د اوس کومه ویډیو ګورئ دا هماغه کامره ده چې ما کومه کامره اخیستې. نو دوستانو تاسو د ویډیو باره کې هغه ورکړئ چې څنګه ده رزلټ یې څنګه ده. البته دا ما سیټینګ میټینګ کې تر اوسه صحیح کړې نه ده. زه غواړم چې تاسو ته وښیم لږ سیټینګ هم وښیم چې څنګه کولی شئ دې سیټینګ څخه کې څه شی ښه والی لري. دې کامرې باره کې ما تاسو ویلي چې زه تاسو غواړم چې وښیم چې څنګه دا کامره څه ښه والی لري او ولې ما انتخاب کړه ده. نو هغه به وروسته تاسو ته ویډیو کې وښیم. په تاسو د دې کامرې د ویډیو باره کې څه نظر لرئ؟ آیا د دې کامرې ویډیو بهتره ده که مخکې چې کومه ویډیو ما په بله کامره کړې وه نیکون 3400 باندې او زما د یو دوست وه هغه بد ریزلټ نه و مګرم دا چې د بیسټ دی. دوستان اوس تاسو ته ښیم چې دا کامره ما ولې انتخاب کړه. نو زه شروع برخه کې وګورم. ښه دوستانو دا د پاناسونیک G7 لیموکس دوستانو دا کامره چې ده دا زما نوې کامره ده چې ما کومه کامره اخیستې ده او د دې کامرې ښه والی چې شی ده ولې ما دا انتخاب کړه ده. د دې کامرې دوستانو اول ښه والی درته وښیم ویډیو چې ده 4K دی. دلته که تاسو ته معلومیږي ویډیو چې ده 4K دی وای فای لري او سکرین چې دی LD دی. کولی شي دا رقم ځان ته تاو کړي مثلا ځان نه په دې شکل ویډیو وکړي دا رقم او کولی شي بیرته باک په هر طریقه چې ته په هر موشن وخوړې کولی شي. که اول انتخاب زما چې دی کې و 4K دویم چې دی دا شیشه چې ده سکرین چې ده شاته اوړي دا و. دویم ښه والی چې و دوستانو دویم ښه والی د دې دا دی چې وای فای لري. وای فای داسې سیستم لري دوستانو که دې جن تاسو وغواړئ په موبایل کې کنیکټ کړئ نو تاسو کولی شئ د موبایل کې کنیکټ کړئ لرې نه ځان ته ودرېږئ عکس واخلئ ویډیو کلیک کړئ دا شیزونه وکړئ. دویم هغه دا و لینس لري. دې جن کولی شئ لینس چینج کړئ. دا خو د ټولو کامرو همغه یوه طریقه یې په دې سیستم باندې کولی شئ بیرته یې ماسر وتړئ. دې شکل کولی شئ بیرته وتړئ. دې جن لینس غټېږي وړوکی کېږي. دې جن کولی شئ تاسو کې صحیح کړئ او دوستانو دې جن کولی شئ عکس والی. دې جن کولی شئ رابطې برابرې کړئ او دې جن کولی شئ ویډیو وکړئ او په دې هم کولی شئ د عکسونو ویډیو مثلا د ویډیو ایم دی د عکسو چې دی نور مختلفه اپشنونه دي کولی شئ د عکسو هغه وکړئ پکې. او دوستانو په دې سیټ کې هم راځي 4K مثلا دې ته راولي 4K راځي دې ته راولي بیا نور اپشن لري فول HD کیو مثلا HD دې سیستم ته راځي. دې جن کولی شئ دوستانو تصویر لاک کړئ یا مثلا په کوم اپشن باندې F باندې F7 باندې لاک کړئ. دې جن کولی شئ فلاش آن کړئ او دې جن کولی شئ تصویر مثلا دې هغه په دې کې چې ګورئ مثلا کولی شئ کې زه به دې شکل ته وښیم. زه دا اوس که وګورئ تاسو کې دننه کتلی شئ هغه ډېر صفا دی. دوستانو یو شی زما پکې خوښ نه شو هغه دا دی چې بیټرۍ سره دلته میموري کارټ هم خوري بیټرۍ هم خوري او دا چې کله به د هغه باندې نصب شي پایه باندې نو دا بیا نه کولاویږي. لکه د نیکون چې و هغه دیسان کې و ډېر ښه و هغه به کولاو کېده میموري کارټ به ترې ویسته مثلا څه خپل کار به دی هغه به ترې انجاموو مګرم دې سره نه کېږي. دا باید له هغه نه کولاو کې اورې او بیا میموري کارټ د بیټرۍ ترې وباسې بیا کولی شئ ته هغه پرې وکړې خپل کار دی انجام. دوستانو دې سیټ کې هم چې دی څه شی نه لري او دې سیټ ته چې دی دا د USB کیبل او د خپله د کامرې چې کوم شی کمپیوټر پورې کېږي او چارجر پورې کېږي او دا هم د میکرافون دی او دې خواته هم کولی شئ تاسو غټ میکرافون استعمال کړئ. که تاسو وینئ دا میکرافون چې ده کولی شئ تاسو په دې جې وتړئ کولی شئ دې جې باندې لینز هغه هم ولګوئ فلاش لکه ځاني خپل فلاش ولګوئ.
بس دا دی دوستانو لیموکس G7 پراسونیک کامره دی، ډېره زبردست کامره دوستانو. د دې کار چې زما خوښ شو هغه دا دی چې تاسو کولی شئ مثال په طور دلته زه اوس تاسو ته ښیم. فرض که زه ځم وای فای ته، صحیح ده، وای فای ته زه لاړم، اوس دلته چې موبایل ته لاړ شئ اپشن ته، دلته که تاسو صحیح وښیئ لیموکس G7 دا دی کنیکټ. ښه دا کنیکټ شو. اوس به تاسو دلته وګورئ دا خپله ان کېږي. ښه دلته به اوس تاسو وګورئ دوستانو چې کنیکټ شي، دا کنیکټ شو. اوس تاسو کولی شئ دا ریموټ هغه ووایئ دې نه که ګورئ اوس زما کامره که وینئ ډایرکټ کولی شئ تصویر والئ له دې جنه ګورئ ورته دا بټن دی وینئ کامره کې ګوره هلته څه شي نه ښکاري. کولی شئ دا رقم تصویر والئ، کولی شئ ویډیو وکړئ دې جنه ویډیو هم کولی شئ، او کولی شئ سیټینګ ته لاړ شئ. نور دې کې ډېر سیټینګ لري، مثلا ډېر هر رنګ ته هغه ته چې اړوئ کولی شئ دې کې ووایئ. مثال په طور د ډېر ریزولوشن لري، کولی شئ دا ووایئ. دوستانو په دې سیسټم زما ډېر خوښه شوه. کله که یو سړی تنها یي مثلا ویډیو کوي یا تصویر اخلي، اول خو دا کومک سره کوي دا لینس شاته راړئ، او دوم چې دی کولی شئ موبایل نه کنیکټ کړي او موبایل نه وایفای نه استفاده کړي، همداسې کمپیوټر تلویزیون او نورو شیزو سره هم کنیکټ کیږي. بس دا دوستانو د لیموکس باره کې